د پاکستان ویزې پر سر د ناقانونه پیسو کچه لوړه شوې ده. په ننګرهار کې د پاکستان ویزې اخیستونکي وایي د ویزو پر سر ترې د پیسو اخیستلو کچه له 4,000 پاکستاني کلدارو تر 12,000 کلدارو لوړه شوې. دوی وایي نه یوازې دا چې د عامه نظم ځواکونو ته د کونسلګرۍ ساتنې مسؤلیت د ورسپارلو سره د ویزې اخیستونکو ستونزې حل شوي نه دي، بلکې تر پخوا یې اوس ستونزې ډېرې شوي. په ننګرهار کې د پاکستان کونسلګرۍ مخې ته ویزه اخیستونکي وایي په ویزو اخیستلو پسې د تګ راتګ نږدې میاشت پوره کیږي، خو د ویزو په اخیستلو نه دي توانېدلي. دوی وایي د عامه نظم ځواکونو ته د پاکستان کونسلګرۍ د مسؤلیت له سپارل کېدو سره نه یوازې دا چې د ویزې اخیستونکو ستونزې کمې نه شوې، بلکې تر پخوا یې هم ستونزې څو برابره زیاتې شوې. نه راکې مونږ ټیر مې ځاټیر یو ور باندې راغی وګورځای مې زه څوک خپل اندې کوي مې زه چې یو کوم نورانو سره کوم خلکو ته ویزه ورکوي ها چاته دوله ځانان له ورکوي هغه له ورکوي چې څوک واسطې لري. زه خو دغه الله شم دغه مې د کوره راوځي نه مې بچی شانو مې دغه وراره د پاره د خدای دې سال چې هغه ما انت زما بیت مې وباسي انت زما بیت مې وباسي او دا سلام ورځ ده کوم ځای څوک ها څو دروازې ته چې ورسېږي بیرته دې کې ورته پیری ولې دې بیرته راشړي بس وای تر لمبر نشته. ویزا اخیستونکي وایي د پاکستان کونسلګرۍ افغان ساتونکي یوازې هغه ویزا اخیستونکو ته د مخکې ورتګ اجازه ورکوي چې دوی ته له یوې ویزې پر سر له 10 تر 12,000 پاکستاني کلدارې ورکړي. دوی وایي پخوا د دې پیسو اندازه یوازې 4,000 کلدارې وي، خو د دوی پر راتګ یې اندازه لوړه شوې. ظلم مکوئ، په مسکین باندې ما لیدلی په دې ګناهګارو په ما باندې نور څه حق نه لري. دا ټلویزیون ته وښیه هغه باچا څه نومېږي هغه د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼی د ویزو اخیستونکو پر وړاندې پرتې ستونزې مني او لامل هم ویزا اخیستونکو د شمېر زیاتوالی ښیي. دی وایي هره ورځ د ویزې اخیستونکو تقاضا له 2,000 پورته وي، خو د پاکستان کونسلګرۍ یوازې تر 800 پورې ویزې ورکوي چې له امله یې یادې ستونزې رامنځته شوي. تر 800 په شاوخوا کې خلکو ته ویزې ورکوي، په داسې حال کې چې هره ورځ تر 3,000 شاوخوا مراجعین لرو. نو کله چې حجم زیاتېږي نیوکې هم زیاتېږي، ادعاګانې هم زیاتېږي او طبیعي ده چې فساد قضیې به هم ولرو. د اوږدې مودې راهیسې دغلته ویزا اخیستونکي له فساد او دوی سره له ناوړه چلند سر ټکوي، خو تر اوسه مسؤلین نه دي توانېدلي چې یاده ستونزه له منځه یوسي.